و یو ګروپ ډاکټرانو وغوښتل چې پوه شي چې د نیمسري په مریضي کې آیا پلاسیبو یعنې د قند څخه جوړ شوي دواګانې تاثیر لري یا هم د نیمسري اصلي دواګانې تاثیر لري. پلاسیبو هغه دواګانې دي چې ځینې مریضانو ته چې فکر کوي مریض دي ورکول کیږي او هغوی چې دا دوا خوري فکر کوي چې دا د دوی د مریضي مربوطه یوه دوا ده، په داسې حال کې چې دوی مریض نه وي نو ښه کیږي او هغه کوم رنج و درد چې دوی لري هغه لرې کیږي. یا هم اکثر خلک دي چې د دوا سره علاقه لري او هر بار ځان ترغیبوي چې کوم مرض لري بیا دوی ته پلاسیبو دواګانې ورکول کیږي تر څو چې دوی فکر وکړي چې کوم مریضي چې درلودله هغه له منځه لاړه. اوس هغوی د نیمسري د مریضانو څخه 300 کسان په تصادفي نمونه کې ټاکي او بیا په 2 ګروپونو باندې ویشي. ښه اوس تاسې فکر وکړئ چې دغه د نیمسري مریضان دي 300 کسه په شکل د تصادفي نمونې ټاکل سوي دي په 2 ګروپونو باندې دا ویشي. په لومړي ګروپ ته دوی پلاسیبو دوا ورکوي یعنی یوازې د قند څخه جوړ شوي محلول دي چې ورکوي یا هم تابلیتونه دي. پلاسیبو دوی ته ورکوي او دویم ګروپ ته چې دا اصلي د میګرین یا د نیمسري دواګانې ورکوي چې ضد درد دواګانې دي اصلي دوا. اوس دوی غواړي پوه شي چې که مریض ښه سوی دی که نه، که مریض ښه سوی دی نو د دې علت څه شی و. که مریض ښه سوی ده نو د دې علت څه دی د نیمسري مریض نیمسري ښهتوب د دې علت څه شی و، یعنی د علت واضح کول، د علت پیدا کول یعنی کازالیټي ښودل دا چې دا مربوط ده تجربوي مطالعو که ستاسې په یاد اوسي او هم په 2 ګروپونو باندې د یوې نمونې ویشل او بیا په 2 ګروپونو باندې عین تجربه اجرا کول ځکه دا تجربوي مطالعات دي او بیا د تجربې څیړل او بیا پکې د علت څیړل دې ټولو ته تجربوي مطالعات وایي. دا ټول په تجربوي مطالعاتو کې کیږي. نو لکه څرنګه چې تاسې دلته ګورئ دا هم یوه تجربوي مطالعه کیدلی سي ځکه چې که موږ دې ته یوه مشاهدوي مطالعه ووایو مشاهده‌ای مطالعه ووایو نو په مشاهده‌ای مطالعه کې باید د متحولینو په منځ کې باید رابطه موجوده اوسي. که د هر څومره متحولینی کنه باید A د B سره په عین وخت کې او B د A سره په عین وخت کې موجود اوسي. A او B او A باید په عین وخت کې موجود اوسي. صحیح ده؟ نو په دې ډول سره موږ ویلی سو چې دا مشاهده‌ای نه دي. ښه راځو دې ته چې په نمونه‌ای مطالعه کې یعنی په ساده او کلاسیکه مطالعه کې چی شی کیږي. دلته موږ د هدف جمعیت چې کوم دی کنه چې دلته دغه 300 کسان دي د دوی په منځ کې د پارامتر چې هغه د نیمسري ښه کېدل دي کنه د دې چی شی څیړو دغه پارامتر ارزښت یا د ارزشونو تخمین کوو. صحیح ده؟ مثلا وایو چې په دغه جامعه کې یا په دغه ټولنه کې څومره خلک چی شي نیولی دي نیمسري نیولی دي. دا د پارامتر ارزښت و دغه نیمسري کېدل یا د نیمسري درلودل دغه ته یو پارامتر ویلی سو او د دې تخمین کول د دې د کیفیت او کمیت تخمین کول بیا په نمونه‌ای مطالعه کې دي چې هغه په دغه مطالعه کې شامل نه دي. دلته موږ ته کازالیټي ښي او هم دا په 2 ګروپونو باندې ویشي. 2 ګروپونو باندې تجربه اجرا کیږي ځکه دواګانې ورکول کیږي څو وخت بعد د دې نتیجه راویستل کیږي. نو په دې ډول سره موږ ویلی سو چې دا یوه تجربه‌ای مطالعه ده.